سلامونه او نیکې هیلې، بیا هم زه سره پیانو خیل د سکون یوه نوې خپرونه کې ستاسو خدمت کې یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول لیدونکي خویندې ورونه جوړ روغ او هوسا اوسئ. زموږ د نن ورځې خپرونه کې د خاوند حقوق پر ښځې باندې دي چې غواړم تاسو سره په دې باندې بحث وکړم او له تاسو څخه هیله منده یم چې د خپرونې تر پای پورې مو ملتیا وکړئ. اوله برخه کې لرو چې الله جل جلاله د دې دنیا د دې نړۍ په خپل تنظیم شوي هغه خلق کې مخلوقاتو کې هر چا لپاره د هر موجوداتو لپاره ځانګړي حقوق جوړ کړي دي. یو داسې نظام یې جوړ کړی دی چې په هغه کې غورهوالی د ټولو څخه انسانانو ته ډېر حقوق ورکړل شوي دي. په دې کې دی د خاوند حقوق پر ښځې باندې. لکه څنګه چې موږ مخکې ورځ د ښځې حقوق پر خاوند باندې خبرې وکړې، نن د خاوند حقوق باید بیان کړو. اول دی د میړه یا د خاوند اطاعت کول دي. پر دې کې غواړو ووایو چې خاوند یا هم میړه د ښځې لپاره کله چې یوه ښځه عقد نکاح ته رسول کیږي، هغه ورته د کورنۍ مشر یا هم د کور رئیس ټاکل کیږي، ځکه چې خاوند مالی او معنوي ټول مصارف په خاوند باندې کیږي. د کورنۍ ټول هغه غوښتنکي چې اهل و عیال او میرمن یې غواړي، هغه به وروسته له نکاح څخه په خاوند باندې فرض کیږي. پر دې هکله باندې الله جل جلاله فرمایي: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وایي چې نارینه په ښځو باندې حاکمان دي، د دوی تر نورو ځینو فضیلتونو او غورهوالی ورکړل شوی دی د دې لپاره، او له دې امله ده چې نارینه د ښځو لپاره خپل شتمنۍ لګوي. وګورئ په دې آیات کې لکه موږ چې ویلي دي بعضهم علی بعض، ځینې یې پر ځینو باندې، یعنې موږ نشو کولی چې یو لیونی نارینه یا هم هغه نارینه چې هغوی خپل اعصاب صحیح نشي سمبالولی، یا هم هغو لیوني اوسي، یا هم هغو کوم تکلیف لري، هغه نشو کولی چې پر ښځو باندې حاکمان وبولو. نشو کولی چې هغه یعنی داسې یو مسؤلیت موږ ورکړو چې د یو کامل نارینه د یو کامل خاوند حق نشي پوره کولی. د دې لپاره بعضهم علی بعض، ځینې یې په ځینو کې ویل شوي دي. نو پر دې باندې د نکاح یو شرط یا یو هدف دا دی چې ښځه به حتی په حال کې چې اوسي، په هر موجوده حالت کې اوسي، د دې حق نه لري که چیرې ضرورت نه وي له خاوند څخه نافرماني وکړي. هغه ضرورتونه دی لکه حیض دی، احرام دی، روژه ده، او یا هم هغه وخت کې چې دوی نفاس وسي. بدون له دې څخه که چیرې یو خاوند حداقل په دې وخت کې چې یوه مؤمنه ښځه یوه داسې ښځه وي چې هغه خپل نفلي روژې نیسي، په دې حالت کې خاوند ورته وایي چې ته نفلي روژې مه نیسه، یا هم زه نن وظیفې ته دندې ته نه ځم، ته نفلي روژې مه نیسه. دا که چیرې هغه نافرماني کوي، د دې هغه عبادت یا هغه روژه یا هغه نفلونه یې نه قبلیږي. د هغه پر ځای باندې الله جل جلاله لخوا نه به پر دې ښځې باندې لعنت نازلیږي. په دویمه برخه کې لرو به اجازې څخه وتل له کور څخه د خاوند. کومه ښځه چې له کور څخه د خاوند له بدون اجازې څخه وځي، پر هغه باندې عبدالله بن مسعود له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی چې فرمایي: ان المرأة عورة فاذا خرجت يستشرفها الشيطان واقرب ما تكون من وجه ربها وهي في عقد بیتها. وایي چې ښځه عورت ده، او کله چې له کور څخه بهر وځي، شیطان ورته زینت ورکوي، او تر ټولو غوره ځای، تر ټولو بهترین ځای د دوی لپاره کور دی، او بدون له ضرورت څخه دې نه وځي. داسې چې ویل شوي دي چې دا نه دی ویل شوی په دې آیت کې چې ښځه دې هېڅ نه وځي. داسې دی چې کله یوه ښځه عقد نکاح ته رسېږي، د خاوند له بدون اجازې څخه دی بدون ضرورت نه وځي له کوره. که چیرې له کور څخه وځي، له خاوند څخه به اجازه اخلي. که چیرې د خاوند د اجازه نه وي، دا په هېڅ صورت کې د دې حق نه دی ورکړل شوی د اسلام له نظره چې دا له کور څخه بهر وځي. او تر ټولو غوره ځای د یوې ښځې لپاره کور دی، که چیرې وځي هم بدون له دې څخه چې دوی خپل زینت ښکاره کړي یا هم بې حجابي مراعات کړي، پر دې کې دوی دا ښځې له کور څخه بهر وتلی نشي. په څلورمه برخه کې لرو تعدیب. الله جل جلاله فرمایي: وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. وایي چې اهل و عیال ته مو په لمونځ کولو سره امر وکړئ او تاسو یې کومک وسئ. پر دې کې داسې ویل شوي دي که چیرې موږ او تاسو خپل اهل و عیال ته وایو چې تاسو لمونځ وکئ، الصلاة یعنې لمونځ وکئ، نو پر دې کې موږ او تاسو کومک وسو،
نو الله جل جلاله ورسره وایي ستاسو ماشوم کله چې د 7 کالو وه تاسو به هغه ته د لمونځ کولو امر کوئ او کله چې 10 کالو ته ورسېدل که چیرې دا ماشوم یا هم ستاسو عیال د هغه خپل مانځه ډډه کوله یا هم لمونځ نه ادا کولو تاسو پر دې باندې ووهئ او که خدای مکړه یوه ښځه یا هم ستاسو عیال له هغه حالت څخه بهر اوسیږي چې دوی کومې بېلارۍ ته مخ کوي اوله برخه کې نصیحت دی که چیرې یوه ښځه یوه میرمن د خاوند نافرماني کوي او په نصیحت باندې هم نشو دویمه برخه کې ده د ځای بېلېدل ځای دې ورڅخه جلا کړي که چیرې په دې باندې هم نشي په دریمه برخه کې هغه دې په وهلو سره لارې ته راولي ګورئ زما خویندو زموږ هغه حقوق چې اسلام موږ ته راکړي دي پر دې کې لکه موږ چې هر حق ځان ته ځانګړونې لري هر حق ځانګړی جوړ شوی دی د خاوند حقوق ډېر دي ورسره لکه موږ چې مخکې وویل چې که چیرې یوه ښځه کوم ضرورت نه لري او خاوند نافرماني کوي پر دې کې ښځه لعنتي ویل کېږي د الله جل جلاله لعنت ورباندې نازلېږي د هغه د ټولو ملایکو لعنت ورباندې نازلېږي بدون له دې چې لعنت د هغې نوافل نه قبلېږي نو راځئ موږ او تاسو داسې یو بنسټ جوړ کړو داسې یو حالت کې اوسو چې خپل مبارک دین اسلام ټول هغه اصول او هغه مقررات چې موږ ته مخته کړي دي پر هغو باندې عمل وکړو اول موږ او تاسو خپله اصولا مراعات کړو وروسته لغنې نورو ته وښیو لکه څنګه چې زموږ ټولنه کې ویل کېږي چې اول ځان اصلاح کول دي وروسته د کورنۍ په دریمه برخه کې ټولنه نو راځئ دغه عنعنات دنیوي او دغه کومې خبرې چې موږ او تاسو کوو لکه د ښځې او د خاوند حقوق یو شان دي پر دې کې د خاوند حقوق ډیر دي راځئ پر ځان باندې اصولي تطبیق کړو ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه زموږ د خپرونې ملتیا وکړه تر بیا ښې چارې الله مو مل شه